قهوه د مرکزی عصبي سیستم تحرکونکي مواد لري. لیکنه مریم شریفی، ژباړه مریم شریفی. لومړی باید دا ومنو چې قهوه د کافیینو درلودونکې ده. کافیین نن سبا تر ټولو ډیر کاریدونکي کیمیاوي مواد دي چې له کارولو وروسته د انسان د مغز کړنو ته بدلون ورکوي. دغه بدلون په ټوله کې بیا د انسان د درک، سلوکو او د رفتار د بدلون لامل کیږي. نن سبا ټول هغه مواد چې د بدن د وازګو ویلې کولو لپاره کارول کیږي، کافیین به پکې ارومرو موجود وي. د کافیین یوه ځانګړنه دا ده چې چربي له خپل اصلي حالت څخه وباسي او دې ته یې تیاروي چې په اسانۍ سره ویلی شي. خدا چې پر اختیا هم د وزن له کمیدو سره مرسته کوي او کنه په دې مطلب کې واوري. قهوه په خپل جوړښت کې داسې مواد لري چې د مرکزی عصبي سیستم د تحرک لامل کیږي. د قهوې په دانو کې تحرکونکي مواد اوس په ډیری څښونکو موادو کې چې د انرژي په نوم بازار ته راغلي دي هم کارول کیږي. هغه هم په ډیره زیاته کچه ډیر کارول کولی شي د بدن د وازګو له ویلې کولو سره مرسته وکړي. خو دغه چاره کیدای شي په راتلونکي کې د انسان بدن ته ځینې نورې ستونزې هم جوړې کړي. کافیین په قهوه کې د اعصابو تر ټولو محرکه ماده ده. تایوبرومین په کاکاو کې د اعصابو تر ټولو محرکه ماده ده، خو یوه اندازه یې په قهوه کې هم موندل کیږي. تایوفیلین دغه ماده په قهوه او کاکاو دواړو کې پیدا کیږي. له تایوفیلین څخه د سالنډۍ ناروغۍ د درملنې لپاره ډیره ګټه اخیستل کیږي. کلوروجنیک اسید دا بیا هغه ماده ده چې په قهوه کې په زیاته کچه موندل کیږي او په بدن کې د کاربوهایډریټو له چټک جذب سره خورا مرسته کوي. په قهوه کې تر ټوله مهمه ماده همدا کافیین دی چې کچه یې هم پکې لوړه ده او تر اوسه ډیره څېړل شوې هم ده. د دې مادې یوه ځانګړنه دا ده چې د ادنوزین په نوم د اعصابو د مهار کولو ماده غیر فعالوي. کله چې دغه ماده غیر فعاله شي نو اعصاب د ستړیا پر مهال هم خپل دنده پر مخ بیولې شي او فعالیت کوي. کافیین کولی شي د یو کس ورزشي فعالیتونه په اوسط ډول له 11 سلنې څخه 12 سلنې ته لوړ کړي.